دي د دوی راتګ ته ښه راغلاست وایو او موږ په حیث د افغان کډوالو او د افغان کډوالو د استازو په توګه کوم چې دا مشران ناست پر دا چوکۍ باندې نو د دوی راتګ ته بیا هم ښه راغلاست وایو او موږ ډېر خوشحاله یو چې تقریبا د 1986 څخه موږ دلته په پاکستان کې میشت یو او پاکستان ملک موږ ته دومره مینه راکړې ده لکه خپل یو شیري ته چې کومه مینه ورکړې ده نو موږ په حیث د یو افغان کډوال او د افغان کډوالو د پاکستان د ګورنمنټ او د پاکستان د عوامو قدرداني کوو چې هر وخت کې زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي حالانکې پاکستان په اقوام متحده کې دا معاهده نه ده لاسلیک کړې چې دوی به ریفیوجیز اخلي مګر بیا هم د اسلامي همدردۍ په خاطر او زموږ د ثقافت او د کلتور په خاطر چې سره مشترکات لرو بیا هم دوی موږ ته خپله غېږه خلاصه کړې ده او خپل په غېږ کې دومره مینه او محبت را سره کړی دی لکه خپل د شریانو سره یا د خپلو وګړو سره نو موږ د دوی راتګ ته بیا هم ښه راغلاست وایو خو چون د دوی تعارف تر اوسه پورې مو نه دی کړی نه دی سره سوی چې مقصد کوم مشران راغلي دي د کوم ډپارټمنټ یا د کوم ادارو سره تعلق لري خو ځینې مجلس موږ د دوی پر مخ باندې یږدو د مشرانو ته هغه دا دی چې موږ دلته په دغه خپل دغه کم پنډغالي کې چې میشت یو ځینې مشکلات چې دي هغه زموږ مشکلات په ایجوکیشن کې هم شته هیلت دپاره پوه سولې دلته ما پر دا بینر ولیدله چې مقصد د هیلت دپاره دغه پکښې لیکل سوي وه موږ دا وخت پخوا یونیسیار زموږ سره مدد کوئ د روغتیا په اړوند باندې یا د بي ایچ او مو دلته درلوده هغه بي ایچ او د تقریبا د 2009 څخه بالکل مکمل تړل سوي دي ودانۍ شته نه ډاکټر شته نه دلته کوم دوایي شته یو شی هم نشته نو زموږ د پاکستان د ګورنمنټ او دغه تاسې راغلو مشرانو څخه مو دا د یو افغان کډوال په حیث د یو مسلمان په حیث باندې او ستاسې د یو میلمه په حیث باندې دا ستاسې څخه اپیل او غوښتنه ده که چیرې تاسې زموږ سره خپل په تور باندې یا د اقوام متحده په تور باندې زموږ سره دلته د روغتیا یو سنټر راته برابر کړي لکه څنګه چې پخوا ولو او دارنګه چې دی بل زموږ د اوبو غټه مسله ده یونیسیار زموږ سره مدد کړی دی ویس زموږ سره مدد کړی دی موږ د ټول قدرداني کوو خو بیا هم موږ اوس د اوبو سره دا وخت لاس وګریوان یو تر اوسه پورې زموږ د اوبو مسله نه ده حل سوې نو هیله مو او توقع مو دا ده چې د پاکستان ګورنمنټ په تعاون موږ ته دلته د اوبو سیسټم راکړل شي او پاتې شو په ایجوکیشن کې زموږ د کم ایجوکیشن پروګرام چې یونیسیار چلوي او حکومت پاکستان په څنګ کې کمیشنریټ زه د کمیشنر صاحب او دارنګه د ارباب صاحب د ذاکر صاحب د شابالدین آغا د عبدالله جان د وکیل آغا د دې ټولو کور ودانۍ وایي چې زموږ سره هر وخت کې پوه سولې مدد کړی دی او پر موږ باندې پوښتنه کړې ده په ایجوکیشن کې مو هم ډېر مشکلات شته د هغه په حل کولو کې تعاون درڅه غواړو او بل موږ هر وخت کې دا وایو په خیبر پښتونخوا کې بجلي ورکړل سوې ده کیمپو ته ریفیوجیز ته اته په لورلایي کیمپ کې چې لورلایي هم د بلوچستان انډر دی پوه سولې په هغه کې هم بجلي ورکړل سوې مګر دلته نه موږ د ګیس سہولیت لرو نه د بجلی سہولیت لرو چون دا د یونیسیار پر تعلق نه لري دا په ګورنمنټ او پاکستان پر تعلق لري هیله او غوښتنه مو د یو مسلمان په حیث باندې دا د که چیرې زموږ سره په دې کې تعاون وشي او نور چې کوم زموږ د کارټو مسایل دي هغه کې تعاون درڅخه غواړو خصوصا د ICC کارډو چې هغو ته وخت ورکړل شي او د ICC کارډو ته هم دغسې دغه ورکړل شي لکه کوم چې پیوار کارډو ته ورکړل شوی نو دغه زموږ غوښتنې دي نو بیا هم ستاسې مشرانو راتګ ته ښه راغلاست وایو او د ستاسې مننه کوو چې تاسې پاکستان ګورنمنټ دا 40 کاله مسلسل زموږ د افغانانو سره هم په وطن کې هم دلته مدد کړی دی بیا موږ د پاکستان او د افغانستان ورورګلوي غواړو او د پاکستان او افغانستان یووالی غواړو او د پاکستان کوربداني وایو مننه